السلام علیکم ګران دوستان، لرم جوړ او روغ بیاست. نن به په ګوشي کې یو داسې سیستم در وښیم، یو داسې طریقه به در وښیم کیدای شي تاسو ته نه وي معلومه او فایده هم نه وي ترې اخیستې، ځکه تاسې به هم ګوشي ګورئ د شپې او د ورځې. خصوصا ګوشي د شپې پر سترګو باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه سپین رڼا پر سترګو ډېر تاثیر کوي. که د کتابچې ورقه وي او که د ګوشي رڼا وي، که داسې د بل شي رڼا وي، پر سترګو باندې ډېر تاثیر کوي. نو که تاسې غواړئ چې خپلې سترګې له دې مرضه څخه وساتئ، له دې نقصانه څخه وساتئ، نو په خپل ګوشي کې داسې ټینګ حتما وکړئ، ځکه نو ستاسې سترګې به له مرض څخه محفوظه وي. نو اوس تر دې دمخه چې ویډیو وګورو، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ، تر څو نور کسان له دې څخه فایده واخلي، او لایک ضروري راکړئ. اوس زه د ویډیو په طرف زه راځم، ګوره تاسې راسئ دلته لوړ به دغه ته راسئ، ګوره تاسې ګورئ لوړ چې رالاست دا به راټیټ کړئ. ګورئ تاسې ګورئ دلته چې اوس د ګوشي زما د ګوشي رڼا ګوره اوس توره ده، تاسې وینئ ګوشي رڼا مې توره ده، پر سترګو هېڅ تاثیر نه کوي. ګوره حالات تاریکه. اوس که زه دا بېرته پر دې کلیک واخلم نو زما د ګوشي رڼا به څنګه شي؟ سپینه به شي. تاسې ورته ګورئ زما د ګوشي رڼا ګوره سپینه شوه، وموندې د ګوشي رڼا اوس سپینه شوه. اوس پر سترګو ډېر تاثیر کوي، بیخي بې اندازې تاثیر کوي. تاسې که غواړئ چې خپلې سترګې له دې تاوانه څخه وساتئ، نو راسئ پر دې حالات تاریکه باندې به کلیک کړئ. پر دې کله تاسې کله چې ما دا ګوشي اخیسته تر اوسه پر دې توره تاریکه باندې ده، نو زما سترګو ته ګوشي هېڅ نقصان هم نه ده رسولی. نو تاسې به راسئ، دا خو اوله طریقه. او بل که څوک غواړي چې مثال سکرین شاټ، تاسې به ګورئ په کومه برنامه چې زه دا ویډیو له خپلې ګوشي څخه کوم، نو هغه تاسې به هم غواړئ چې وکړئ، هغه ستاسې په ګوشي کې موجوده ده. زما په ګوشي کې موجوده ده، شاید ستاسې په ګوشي کې هم موجوده وي. او کله که بیا تاسې غواړئ چې ویډیو جوړه کړئ، نو بیا به دغه پر دې باندې به کلیک واخلئ، ګوره مزاحم نشید. کله چې پر دې کلیک واخلئ نو ستاسو واتساپ ته هېڅ شی به هم چې راځي تاسو ته به نه معلومېږي، دلته به نه راځي، نو تاسو ته مزاحمت نه کوي. درېیمه طریقه، تاسې به راسئ ګوره پر دې باندې کلیک واخلئ، په دې کې هم د سترګو لپاره ډېرې طریقې دي. ګوره وایي ګوره پر دې باندې کله کلیک کړئ، اوس د ګوشي رڼا داسې سور رقم ته واوښته، تاسې ګورئ اوس یې بېرته پر کلیک واخلئ نو توره صاف توره شي. نو که تاسې پر سترګو رڼا باندې توره تاریکه باندې ورباندې تاثیر کوي، نو تاسې دغه تاریکې ته هم اړولی شئ. نو پر دې باندې به کلیک واخلئ، زه بېرته ټولې تاریکې تړم. او که تاسې غواړئ چې سکرین شاټ هغه برنامه پیدا کړئ، نو رابسئ پر دې باندې به کلیک واخلئ، ګوره پر دې څنګه کلیک کړه، اوس دلته لوړ ډېر برنامې دي، تاسې ګورئ دغه وینئ عکس صفحه، دا د ګوشي له صفحې څخه عکس هم اخلي. دلته ګوره نورې ډېر برنامې دي، تمرکز، حالات زمان خوب، ګوره په دې باندې هم ډېر تاریکې دي، ډېر څه د کار کوي. نو تاسې به راسئ پر دې باندې کلیک واخلئ، ګوره پرې زه کلیک اخلم نو تاسې داسې کلیک پر واخلئ، دا به راشوه کړئ دلته لاندې، دلته تاسې هره برنامه راشوه کولی شئ. ګوره زه دا راشوه هره که تاسې غواړئ چې راشوه کړئ، دلته راشوه کړئ، نو بیا دلته تاسې په اسانه له هغې څخه سکرین شاټ کولی شئ. نو دا ستاسو لپاره په ګوشي کې موجوده ده، ستاسو د اسانتیا لپاره. نو که ویډیو خوښ شوي، ویډیو سره شیر کړئ، تر څو نور کسان هم له دې څخه فایده واخلي. او تر بل ویډیو پورې د خدای په امان.